السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. امید لرم چې زما د درسونو څخه تاسو به ډېر استفاده کوئ او تاسو ته به فایدهمند وي. مخکې درس کې مې د الې ورب په باره کې خبرې کړلې. په دې درس کې یو دو داسې وربونه مې یو ځای کړي تاسو لپاره چې دا دو وربونه په ورځني ژوند کې ژوند کې خبرو لپاره، ګرامر لپاره، لیکلو لپاره، هر څه لپاره چې دا دوه وربونه ډېر مهم دي چې باید په دې دوه وربونو باندې تاسو پوه شئ او د دوه وربونو په استعمال باندې تاسو پوه شئ چې دا دوه کوم وربونه دي چې پرته له دې جمله نیمګړې ښکاري. راځئ چې درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو نو که چینل مو سبسکرایب کړی نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر موږ ویډیو شروع کړو تاسو ته به ورسیږي. اوس راځئ چې درس شروع کړو. لومړی ورب چې دی le verbe être. être le verbe être دا مثلا د اشتون فعل دی چې مثلا اشتون فعل ورته وایي موجوده فعل. مثلا دا په حال جاري زمانه کې موږ څنګه کولی شو چې دا استعمال کړو او د دې دواړو وربونو په باره کې چې خبرې کوم دا د حال جاري زمانه کې د دې په باره کې خبرې کوم چې موږ څنګه کولی شو چې مثلا د اشتون فعل یا د être ورب په حال جاري زمانه کې موږ استعمال کړو. je suis زه یم. tu es tu es ته یې. il est هغه دی نارینه لپاره. elle est هغه دی ښځې لپاره. on est یعنې موږ یو. nous sommes موږ یو. vous êtes تاسو یاستئ. ils sont هغوی دی نارینه لپاره. elles sont هغوی دی ښځې لپاره. اوس دلته موږ یو مفرد لپاره. nous sommes موږ یو مثلا جمع لپاره. راځو چې مثالونه کې تاسو ته تشریح کوم. je suis française زه فرانسوي یم. دلته suis être دی یعنی موجودیت ښایي، شتون ښایي چې زه یم. tu es fatigué معنا ته ستړی یې. ای دلته être شو ځکه مثلا ته ستړی یې صحیح شو. il est poli هغه ډیر مؤدب دی یعنی د هغې موجودیت خو د هغه دی صحیح شو. elle est belle هغه ښځه ښکلی دی صحیح شو یعنی دی. ای معنا دی. on est avec vous موږ تاسو سره یو. nous sommes à la gare موږ په ګاغ کې یو. vous êtes mes amis تاسو زما ملګري یاست. ils sont heureux هغوی خوشحاله دي. ils sont gentils او بخیر دا elles sont gentils معنا هغوی مهربانه دي ښځو لپاره صحیح شو. اوس راځئ چې دویم ورب چې دی دا avoir ورته وایي چې دا ډیر مهم دی په ورځني ژوند کې. دا موږ څنګه کولی شو په خلق جاري زمانه کې استعمال کوو. avoir ورب یعنی د درلودلو فعل دی. مثلا د یو شي مثلا لرلو فعل دی. j'ai زه لرم. j'ai et چې په حال جاري زمانه کې استعمال جو لپاره ا دی. j'ai تو لپاره tu as معنا تو لري. il a هغه لري. elle a هغه لري ښځه. on a موږ لرو. چې دی نارینه لپاره صحیح شو هغوی لپاره لري. nous avons موږ لرو. vous avez تاسو لرئ. ils ont
د او چې دی افواغ دی لکه څرنګه چې لومړی حرف واول دی نو له دې کبله د آخري اس چې دی دې سره یو ځای اواز ورکوي. ils ont هغوی لري ils ont هغوی لري elles ont هغوی لري. avoir verb چې په خالي جاري زمانه کې je لپاره ا دی tu لپاره ا دی il elle on لپاره ا دی nous لپاره avons دی vous لپاره avez دی il elle جمع لپاره on دی. دا جمع حالاتو کې چې مثلا د اس ور سره یو ځای کېږي د خاطر چې هغه اس چې دی مثلا په لومړی حرف کې نه تلفظ کېږي او په دویم حرف د avons چې دی مثلا avons avez on چې دی لومړی حرف واول دی نو د خاطر یو ځای کېږي nous avons vous avez ils ont. څه شو راځي چې مثلا موږ دا په معنی دا و چې مثلا ژ زه لرم تو تو لري الا الا اونا معنا هغوی لري nous avons موږ لرو vous avez تاسو لري ils ont هغوی لري. اوس راځي چې جملو کې استعمال کو. j'ai faim زه وږی یم. tu as ton livre تو خپل کتاب لري. تا نه پوښتنه کوي تو خپل کتاب لري. il a soif هغه تږی دی. elle a raison هغه رښتیا دی یعنی هغه رښتیا وایي. انګلیش کې مونږ تاسو استعمالو he is right. صحیح شو. on a froid زمونږ یخ کېږي. صحیح شو. on a froid زمونږ یخ کېږي. nous avons le droit مونږ لرو le droit معنا رښتیا حقیقت. nous avons le droit مونږ حق لرو. مونږ حق لرو. vous avez peur تاسو یریږئ تاسو ویره لرئ. ils ont des enfants هغوی ماشومان لري. elles ont le temps هغوی وخت لري. دا نن درس زمونږ که چیرې کوم ټکی باندې یا کوم جمله باندې پوه شوي ناست تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او د هماغه په باره کې زه ویډیو جوړ کړم او تاسو ته اپلوډ کړم. او که چیرې کوم مشکل لرئ تاسو راته ویلی شئ په کمنټ کې. تر راتلونکي ویډیو پورې په مخه